طرف ته خو د شاه محمود قریشي صاحب سره یو اهم ملاقات په اډیاله جیل کې شوی دی خو د دې سره سره د عمران خان صاحب خواله په اډیاله جیل کې یو اهم ټیم راغلی دی او هغوی د عمران خان صاحب تفتیش کړی دی د دې سره سره د اډیاله جیل نه د رهایۍ په حوالې سره خبرونه را روان دي او د دې رهایۍ نه بعد به یو کنټینر جوړیږي او دغه کنټینر کې به پوره قوم را یوځای کېږي او هغه به بیا د اډیاله جیل نه ملتان ته ځي او یو دمادم مست قلندر به وي خو د دې سره سره عمران خان صاحب د اډیاله جیل نه یو بل پیغام دا ورکړی دی که خبره کیږي یا موږ کینو نو صرف دغه کسانو سره به خبره کیږي چې کومه کسان طاقتور دي صرف دغه کسانو سره به خبره کیږي چې د چا په لاس کې اختیار دی صرف دغه کسانو سره به خبره کیږي چې د کومو کسانو په لاس کې ډوري ده یعنی د کوم کسانو په لاس کې تار دی د دې سره سره د اډیاله جیل نه هغه خبر راغلی دی چې د کوم خبر انتظار و یعنی شیخ رشید صاحب چې دی هغوی هم ډېر اهم اعلان کړی دی او هغوی د پاک فوج نه یو شکوه هم کړله خو راځو اول خبر طرف ته چې ډېر کسان داسې دي چې هغه د عمران خان صاحب خلاف پروپیګنډې کوي او کومو کسان چې دا پروپیګنډې کوي د هغوی کار پروپیګنډه کول دي نو په دارنګ یو صحافي یو ولاګ مې کتلو او په هغه ولاګ کې هغوی څه وخت مخکې یعنې یو څو ورځې مخکې دا ویلي چې اوس به عمران خان صاحب ته پته ولګي چې جیل څه وي او په جیل کې ژوند څرنګه تېرېږي د هغې نه بعد هغوی نن په یو بل ولاګ کې دا ویلي چې عمران خان صاحب ته په اډیاله جیل کې د نشې چې کومه اوزار وي یا د نشې چې کومه شیزونه وي هغه عمران خان صاحب ته ورکولی کېږي یعنې هغې دا بله یو دعوه کړله یعنې چې کوم کسان پروپیګنډې کوي هغه خو اصل پروپیګنډې کوي او کوشش کوي چې عمران خان صاحب په څه طریقه باندې یو مشکل طرف ته ویسي یعنې چې دا کوشش کوي که چېرته نور کیسونه د دوی سره نه وي نو دا یو هم د دوی سره یو لار راشي چې په عمران خان صاحب باندې د نارکاټکس یا د نشه اور شیزونو د استعمال په حوالې سره په دوی باندې یو کیس وشي خو راځو د مین خبرې طرف ته او مین اهمه کومه خبر چې دی هغه زه ستاسو مخې ته ږدم او هغه خبر دا دی چې عمران خان صاحب سره اف آی ای ټیم ملاقات کړی دی او د عمران خان صاحب نه تحقیقات کړلي او دا تحقیقات هغوی د عمران خان صاحب نه عمران خان صاحب سره د هغوی د وکیلانو په مخامخ باندې کړلي یعنې د عمران خان صاحب وکیلان هم موجود وو او هغوی د عمران خان صاحب نه تفتیش وکړو او عمران خان صاحب هغوی ته وویلې چې تاسو خو زما نه تفتیش وکړو خو اول تاسو ته زما نه معافي غوښتل پکار دي او معافي رانه ځکه غوښتل پکار دي کومه کیس چې تاسو په ما باندې کړی هغه تاسو په ما باندې بې بنیاد کیس کړی یعنې د سایپر دا کیس چې تاسو په ما کړی دا بالکل بې بنیاد و او د سایپر دا کیس اوس ختم شوی دی د دې په حوالې سره تاسو ته پکار دی چې اوس تاسو زما نه معافي وغواړئ بیا عمران خان صاحب هغوی ته وویلې چې ما هر څه د ملک دپاره کړلي یعنې د ملک د ساک دپاره د ملک د خودمختارۍ دپاره چې ما څه کړلي هغه ما بالکل صحیح کړلي او په خپل ذهن کې هغه ما بالکل درست کړلي یعنې په هغې کې زه په غلطه باندې نه وم او هغې وویلې چې ما سایپر کلاسیفاید کو د کلاسیفاید نه بعد ما د دې نه چې کومه زما قوم دی خپل قوم مې ترې آګاه کو او صرف قوم مې ترې آګاه نه که بلکې قوم ته مې دا هم ویلې چې نه زه غلام یم او نه تاسو غلامان یئ یعنې موږ خپل خودمختاره یو زموږ یو خودمختاره ملک دی او د مختارۍ سره موږ خپل ژوند تېرولی شو د دې سره سره عمران خان صاحب ویلي چې د کومه د ټویټ نه معامله ده د ټویټ چې عمران خان صاحب د اکاونټ نه کومه شوی دی یعنې د هغې په حوالې سره چې کوم معامله ده په هغې په حوالې سره هم عمران خان صاحب ویلي چې د سایپر په کیس کې زه هم صحیح وم په هغه وخت کې هم ما صحیح کار کړی او د دې ټویټ په حوالې سره زه هم صحیح یم یعنې دا ټویټ چې ما کومه کړی دا بالکل ما درست کړی دی دا زه منم دا زه اون کوم چې ټویټ ما بالکل صحیح کړی دی په دې کې ما هېڅ قسمه غلطي نه ده کړې اوس راځو یو بل خبر دی او دا خبر زه ستاسو مخې ته ږدم چې عمران خان صاحب او بشرا بیبي صاحبه چې دی په جیل کې چې اوس دننه د تورو تمبو شاته دي نو د دې وجه صرف او صرف یو کیس دی چې عدت نکاح والا کیس دی او که چېرته هغه جج صاحب نر شوی وی او هغه همت ښودلی وی نو کیدای شي دې کیس کې اوس عمران خان صاحب بار شوی وی او بشرا بیبي صاحبه هم بار شوی وی خو هغې هلته همت ښکاره نه کړو او دوباره د قسمت نه دا کیس چې کوم دی دا مخکې مزید د ټرایل لپاره لاړې مزید یو بل جج ته دا ریفر شو نو د هغې د وجې نه عمران خان صاحب او بشرا بیبي صاحبه دا دواړه صرف د دغه کیس کې په جیل کې دننه دي یعنې په دې باندې بل هېڅ قسمه کیس نشته او عمران خان صاحب باندې چې د سایپر کومه کیس و هغه هم ختم شوی دی نو اوس طاقتور چې کومه دي هغوی یو بل دا سوچ کړی دی چې په عمران خان صاحب او بشرا بیبي صاحبه باندې چې داسې کیسونه وکړی شي چې په هغې کې دوی د تورو تمبو شاته موجود وي یعنې دوی د دې تورو تمبو نه بار ته راونه وځي خو داسې کیس وي چې دا غیر معینه پورې وي یعنې د دې څه مدت نه وي غیر معینه مدت پورې دا کیس په دوی باندې وي او تر کومې پورې چې دوی غواړي چې دوی د دې تورو تمبو شاته وساتي نو تر هغې پورې دوی د دغه تورو تمبو شاته د دغه کیسونو په وجه باندې موجود وي صرف عمران خان صاحب نه بلکې بشرا بیبي دواړه په جیل کې دننه موجود وي نو د دې چې کومه دی دغه یو سوچ چې دی دا موجود روان دی
او خو د دې مخکې زه تاسو ته یو شعر دی دا ستاسو مخې ته ږدم وایي طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا وایي طاقتونه ستاسو دي او خدا زمونږه وایي عکس پر نه اترو آئینه ہمارا ہے وایي په عکس باندې مه راځه یعنی آئینه زمونږ ده آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہیں ډوئیں یعنی ستاسو د غلامۍ دا بوج مونږ نه چوتو ابرو سر مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے او د ابرو د وجنې دا فیصله هم زمونږ ده عمر بر تو کوئی بھی جنگ نہیں لڑ سکتا یعنی ټول عمر هېڅ څوک هم جنگ نشي کولی یعنی دومره طاقت د چا نه وي چې هغه همیشه دپاره په جنگ کې وي تم بھی ہار جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے او ته به هم وبیلې او دا تجربه زمونږ ده یعنی دا تاسو مخې ته کېښودلی شئ اوس راځو کومه مې چې درته د رهایي په حوالې سره ویل چې د رهایي په حوالې سره امکانات دي او دا امکانات د شاه محمود قریشي صاحب دي ځکه که موږ د 9 مۍ خبره وکړو نو 9 مۍ په ورځ باندې چې نقصانونه شوي دي دا یا په پنجاب کې شوي دي یا په فیډرل کې شوي دي یعنی په وفاق کې شوي دي یا په خیبر پښتونخوا کې شوي دي د دې نه علاوه په سند او بلوچستان ګلګت بلتستان کې نقصانونه نه دي شوي هلته کیسونه هم په چا باندې نه دي شوي په 9 مۍ باندې شاه محمود قریشي صاحب په کراچۍ کې وو یعنی هغه نه په پنجاب کې وو نه په فیډرل کې وو یعنی په وفاق کې وو او نه هغه په خیبر پښتونخوا کې وو بلکې هغه په کراچۍ کې موجود وو نو د شاه محمود قریشي صاحب په حوالې سره چې دا کومو پولیسو په د هغې نه د په اډیاله جیل کې تفتیش کړی دی یعنی پولیس د لاهور پولیس چې کومه دی اډیاله جیل کې هغې د پی ټي آی د وایس چیرمین شاه محمود قریشي صاحب نه د 9 مۍ د مقدمات په حوالې سره دریم ځل تفتیش کړی دی او ټیم شاه محمود قریشي صاحب ویډیو بیان چې کومه دی دا هم ریکارډ کړی دی اډیو یې هم د دوی ریکارډ کړلی او دا ویډیو بیان په دې ځکه ریکارډ کړی دی چې لکه د 9 مۍ کې چې کومه ویډیوګانې راغلي یا کومه اډیوګانې راغلي د هغې سره د میچ کولو دپاره خو زه دا خبره ستاسو مخکې ته ږدم چې د دوی سره څه ټوس ثبوت نشته او یقینا شاه محمود قریشي صاحب چې دی به ډېر زر رها شي ځکه چې په هغې باندې یو کیس و د سایپر او د سایپر په کیس کې هغه بری شوی دی یعنی اوس هغه د 9 مۍ په دغه اتو مقدمات کې چې کومه دی هغه چې کومه تانې دي هغه هم زه ستاسو مخې ته ږدم چې په کومه تانو کې په دوی باندې دا کیسونه شوي دي هغه به زه هم ستاسو مخې ته ږدم د هغې نه علاوه په شاه محمود قریشي صاحب باندې بل هېڅ قسمه کیس نشته دی د لاهور پولیس ټیم شاه محمود قریشي سره د تفتیش نه بعد واپس روان شو دي 9 رکنی پولیس ټیم چې کومه دی د اس پی جاوید اسف په سربراهۍ کې اډیاله جیل ته راغلی و اډیاله جیل کې پولیس ټیم د پنجاب فرانسیک ساينس اتارټي ایکسپرټ هم د هغې سره موجود و او په ټیم کې شامل ایکسپرټ چې کومه د خپل ځان سره مختلف جدید آلات هم راوړي وو تفتیش ټیم د لاهور د تانا شادمان په دې یوه تانا شادمان ده سرور روډ ده مغلپوره ده پکې شادارې تاڼه ده پکې ریسکورس تاڼه ده پکې ګلبرګ تاڼه ده پکې ګجرپوره ده پکې د دې په شاه محمود قریشي صاحب چې کومه مقدمات شوي دي په دغه تاڼو کې د هغې په تفتیش په حوالې سره دا ټیم راغلی و وایي د ذرایع مطابق د دې ټیم سره د خپل ځان سره ګرافیک ټیسټ دپاره یو کټ هم راوړی و خو زمونږ سره چې کومه خبر دی یا زمونږ مخ ته چې کومه خبر راغلی د هغې مطابق په 10 جون باندې یعنی د ګل په ورځ باندې شاه محمود قریشي صاحب د رهایي چې امکانات دي هغه ډېر زیات دي او کله چې دوی په 10 جون یعنی د ګل په ورځ چې کله دوی ته سبا نه بل سبا رهایي میلاو شي نو شاه محمود قریشي صاحب به څه کوي دا به داسې په ساده طریقه باندې نه ځي چې دی به راوځي بار به ورته د ګاډي دروازه راکولاو شي دی به ګاډي ته ننوځي په ښایسته ګاډي کې به دی د کروڑ یا د 1.5 کروڑ روپو په ګاډي کې به دی د دې نه ملتان ته ځي بلکې د شاه محمود قریشي صاحب دپاره به یو کنټینر جوړېږي په هغه کنټینر کې به بره شاه محمود قریشي صاحب موجود دي د هغې سره د پاکستان تحریک انصاف چې څومره رهنماګان دي یعنی په چا باندې چې پابندیانې نشته او اوس بار دي هغه به د شاه محمود قریشي صاحب سره روان وي او د دې سره به د پاکستان عوام هم د شاه محمود قریشي صاحب سره روان وي او په جی ټي روډ باندې به دوی وځي او یو دمادم مست قلندر به وي ځکه چې شاه محمود قریشي صاحب به یو غازي بنکر راځي یعنی دوی به غازي جوړېږي ځکه چې عمران خان صاحب کومه بیانیه وه په هغې باندې دوی ولاړ و دوی سلینډر ونه کو دوی خپل زړه ونه بیلو او دوی چې کومه نظام دی هغه نظام ته داسې ووایه چې پوره نظام ته دوی شکست ورکړو یعنی فرد واحد چې عمران خان صاحب و د هغې سره دوی ولاړ او دوی ډټ کر مقابله وکړه یعنی دوی ونه تښتېده او دوی سلینډر ونه کړه دوی دغه ونه کړو چېرته پرس کانفرنس ونه کړه دوی د چا سره ډیل ونه کړو او د دې هر څه باوجود هغه غازي به جوړ شي او ملتان ته به ورسي دا خو د دوی په حوالې سره او د شاه محمود قریشي صاحب په حوالې سره او یقینا د ګل په ورځ باندې دوی امکانات څخه زیات دي چې د چا سره داسې ټوس ثبوت هم نشته چې د دوی سره څه په پنجاب کې کړی شوي وو
د دې نه علاوه بل یو غټ خبر دا دی چې د پاکستان تحریک انصاف څومره رهنماګانو یعنی چې چا باندې پابندي وه یا کم کسان تللي وو ځان یې چېرته پټ کړی وو یعنی چې په داسې کم وخت کې چې ظلم په پاکستان کې ډېر زیات په پیک باندې وو په هغې کې دوی چېرته سایډ ته شوي وو یا هلکه پلکه دوی چې دی سایډ ته شوي وو نو هغه دوباره اکټیو شو دی چې په هغې کې فواد چودھري صاحب هم دی او فواد چودھري صاحب موږ وینو چې هغه بالکل اکټیو شوی دی او یو نوی بلډر جوړی یعنی یو نوی مومنټ جوړی یو نوی طریقه کار جوړی یعنی د اختر نه پاس به تاسو وینئ چې په هغې کې به ډېر داسې نوي کسان وي موږ د سوات یو رهنما چې د پاکستان تحریک انصاف و چې اوس موجود نه دی پټ دی د هغوی هم موږ یو څو ورځې مراد سعید صاحب د هغوی هم موږ یو ټویټ لیدلی و چې هغې ویل چې ډېر ژر به تاسو ما په خپل منځ کې ووینئ یعنې دا هم توقع کیدای شي چې په راتلونکي وخت کې چې کومه ده دا رهنماګان به مخکې ته راځي او دا به د دې اختر نه پس راځي یعنی د دې ډېر زیاته امکانات چې کومه دي دا موجود دي شیخ رشید احمد صاحب چې کومه دی هغوی ډېر اهم بیان ورکړی دی او هغې چې کومه شکایت کړی دی دا ډېر زیات حیران کن دی هغې ویلی زه صرف د 2 میاشتو دپاره خاموشه یم او د دې 2 میاشتو نه زیات زه خاموش نشم پاتې کېدی هغه ویلي زه د ژوند اوس په هغه حصه کې یم چې په کومه حصه کې زه اوس د پاکستان تحریک انصاف خلاف چې کومه دی د خلکو منځ ته نشم تللی او د عمران خان صاحب خلاف چې کومه دی زه نشم ودرېدی یعنې زما عمر هغه حصې ته رسېدلی چې دا زه نشم مزید برداشت کولی هغې یو ګیله کړله او دا ګیله دی او دا شکوه دی د پاک فوج نه کړله هغې ویلې دي چې ما خو کم از کم دا توقع د پاک فوج نه لرله چې هغه به زما سره دا حالات وکړي دا کومه سلوک چې دوی زما سره کړی دی ځکه چې دوی دپاره خو ما ډېر زیاتې قربانۍ ورکړلې بیا مزید هغې وویلی چې یو کس پوره نظام ته پوره سیسټم ته شکست ورکړو او هغه پردي واحد چې کومه دی هغه عمران احمد خان نیازي صاحب دی یعنې هغې پوره نظام ته شکست ورکړو شیخ رشید صاحب ویل ډېر زره دا هم ویلی دی چې د قربان آباد به یو بله قرباني ورکولی کېږي نو دا ځل حیران کن خبره دا ده چې دا بیان چې کومه د عمران خان صاحب هم ورکړی دی اډیالي جیل نه هغې ویل چې په جون جولای کې به د ملک ډایرکشن چې کومه دی دا به بدلېږي او د هغې اصل وجه دا ده چې دا ځل دا کومه حکومت دی د فام 47 چې کومه حکومت دی دې ته چې IMF کومه شرایط یې ښودي دي دا ډېر زیات کړي شرایط دي ډېر زیات مشکل شرایط دي او داسې خطرناک شرایط دي چې شاید د دې نه مخکې د پاکستان کې د پاکستان د حکومت مخکې ته IMF داسې شرایط یې ښودي وو یعنې دا ډېر زیات سخت شرایط دي او په دې چې دا حکومت عمل کوي نو حالات به بیا ډېر زیات خرابېږي او دا جون جولای چې کومه دا پاکستان دپاره ډېر زیات اهم ده او په دې کې به د ملک ډایرکشن چې کومه ده دا بالکل بدلېږي د ملک رخ چې کومه ده دا به بالکل بل طرف ته ځي یعنې که اوس ملک داسې روان دی نو موږ به وینو چې د ملک دا رخ به داسې روانېږي یا به دا بالکل داسې روانېږي دا تاسو په دې جون جولای کې د اختر نه پس لیدلی شئ د اډیاله جیل نه عمران خان صاحب یو بل اهم پیغام ورکړی دی او دا پیغام هغې دا ورکړی دی چې عمران خان صاحب دا ځل بیا هم په دې خبره باندې ډېر زیات زور ورکړی دی عمران خان صاحب دا ویلی دي که خبره کېږي نو صرف او صرف دغه کسانو سره به زه خبرې ته کښېنم کم کسان چې طاقتور دي د چا په لاس کې چې طاقت دی د چا په لاس کې چې اختیار دی د چا په لاس کې چې تار دی د چا په لاس کې چې ډوري ده یعنې دغه کسانو څخه زه خبرې ته نه کښېنم چې د کومو کسانو په لاس کې اختیار نشي چې د کومو کسانو سره طاقت نشي که موږ د یو سپوز کو د یو مومنټ دپاره د یو وقفې دپاره د لږ صحت دپاره موږ صرف او صرف دا خبره سوچ کې واچو فرض کړو دا خبره که چېرته عمران خان صاحب د شهباز شریف صاحب سره د پرایم منسټر شهباز شریف صاحب سره کینی د هغه سره د ملاقات وکړي د هغه سره خبره وکړي نو د هغې نه بعد به اخر کېږي څه ځکه چې د شهباز شریف صاحب په لاس کې هېڅ هم نشته نه د هغې په لاس کې څه اختیار شته دی نه هغه په یو څه باندې د خپل طرف نه خبره کولی شي نه هغه عمران خان صاحب د جیل نه بار ته راایستلی شي هېڅ هم نشي کولی خو عمران خان صاحب چې کله خبرې کولو خبره کوي چې زه خبرې ته کښېنم ټیبل ټاک ته کښېنم د هغې هرګز دا مطلب نه دی چې عمران خان صاحب NRO غواړي یا هغه NRO اخیستل غواړي بلکې عمران خان صاحب دا غواړي چې دا ملک په مخ کې لاړ شي د عوام په مخ کې باندې لاړ شي دا ملک ترقي وکړي او دا ملک چې کومه ده د دې مشکل وخت نه بار راوځي نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان